د نیوز پریس چینل لیدونکو سلام ستړي مشي په موکړه تازه لاندو مهمو خبرونو ته اسلامي امارت وايي هیڅ چاته په کورنۍ چارو کې د مداخلې اجازه نه ورکوي. د افغانستان اسلامي امارت وايي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د هیواد په کورنۍ چارو کې مداخله وکړي. پر افغانستان د پخوانی شوروي د یرغل 22 کلیزې په مناسبت اسلامي امارت په خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې افغانانو وکړای شول له څو تړاکونو خپل خبره آزاده کړي او د سوله ییز او خپلواک ژوند لار غوره کړي. سرچینه وايي افغانان له ټولې نړۍ سره د دوه اړخیزو ګټو په چوکاټ کې اړیکې غواړي او هیڅ چاته د زیان اړولو نیت نه لري. په اعلامیه کې راغلي له همدې امله له نړیوالو غواړي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې له مداخلې لاس په سر شي او اجازه ورکړي چې افغانان له خپلو ګاونډیو هیوادونو سره په سوله او امنیت کې ژوند وکړي. او اسلامي امارت همدارز وایي چې نړیوال دې پر افغانانو فشارونه ختم کړي او د دوی حقوقو ته د درناوی وکړي. بل ورته طالبان ټکسي چلوونکو ته وایي له شرعي محارم پرته میرمنې مه پورته کوئ، موسیقي مه غږوئ. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت تاییدوي چې له ښاري موټر چلوونکو یې غوښتي څو له شرعي محرم څخه پرته میرمن موټر ته پورته نه کړي او دغه شان موسیقي د هم نه غږوي. دغه وزارت وايي طالبانو دغه کار د شرعي اصول پر بنسټ کړی دی، خو یو شمېر کابل ښاریانې په اړه نیوکې لري. د طالبانو د حکومت د ویاند مرستیال بلال کریمي بیا وایي چې تر اوسه په دې تړاو دوی ته رسمي څه نه دي رسیدلي. د کندوز اوسیدونکي وایي د طالبانو د یونیفورم نشتوالي د مسؤل او غیر مسؤل توپیر سخت کړی. د کندوز د اطلاعات او فرهنګ د ریاست رئیس مطیع الله روحاني ازادي راډیو ته ویل دوی په دې ولایت کې غیر مسؤل وسلوالو ته د فعالیت او ګرځېدو اجازه نه ورکوي. روحاني زیاته کړه په لنډ وخت کې به د امنیتي کسانو د یونیفورم ستونزې هم هوارې شي. او افغان ښځو سره د طالبانو د چلند په اړه د امریکا جمهور رئیس د مرستیال اندېښنه. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال ویل له افغان ښځو او نجونو د ملاتړ دوام احساسوي او له همدې امله طالبانو سره کار کوي چې په دې برخه کې خپل اندېښنې او ملاحظات له هغوی سره شریک کړي. خو طالبان بیا وایي هغه مسؤلیتونه درکوي چې د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې لري. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال داسې مهال د طالبانو لخوا له افغان ښځو او نجونو سره د کیدونکي چلند په اړه ناخوښه ده چې تازه د طالبانو حکومت امر بالمعروف وزارت د ښځو د سفر په برخه کې هم محدودیت وضع کړی دی. لیدونکو له ملتیا مننه، ښه اوسئ.